سمینار یک روزه تحت عنوان زیانها و تأثیرات جبران ناپذیر سکولاریسم در زندگی فردی و اجتماعی از سوی اداره علمی و تحقیقاتی کلمات در ولایت پکتیکا برگزار شد. این سمینار با اشتراک شماری از مسئولین، محصلین، شاگردان مکتب‌ها و مدارس و دیگر جوانان این ولایت در شهر شرنه مرکز این ولایت برگزار شد. احسان الله سادات، مسئول اداره علمی و تحقیقاتی کلمات در زون جنوب شرق، با معرفی این اداره گفت: ما در تلاش هستیم تا برنامه‌های بیشتر برای جوانان این ولایت برگزار شود. موږ د پانتونو، انستیتو، مکاتبو او کورسو په سطحه باندې بیلابیلو سیمینارونه په لار اچوو چې هغه بیلابیل موضوعاتو باندې مربوط کیږي، لکه فکری موضوعات، فرهنگی موضوعات، علمی موضوعات. در ادامه علما و نویسندگان این ولایت در مورد پدیده سکولاریسم و تأثیرات جبران ناپذیر آن معلومات ارائه دادند. سیکولاریزم دې ته وایي چې دین له سیاست چې له اجتماع چې او له اقتصاد چې په عموم کې له ټول حیات او له ژوند چې جلا کول، دې ته وایي سیکولاریزم. د سیکولاریزم تعریف فصل دیني عن الدولة والحیات. سیکولاریزم په لنډ ډول به داسې ووایو، دا تقریبا په 1809 میلادي کال کله چې د فرانسې د ازادي تر نامه لاندې انقلاب بریالی سو، د هغه وروسته یې په اروپا کې سیاسي وجود اختیار کړی ده. خو دا د دې نه مخکې څه لاملونه موجود وو. هلته داسې و چې په اروپا کې کلیسا د یو ظلم او د استبداد ټغر خور کړی و. هر چا چې به یوه ادنه نظریه هم وړاندې کړله، هغه به د کلیسا په وړاندې باغي بلل کېده، هغه ته به د کفر ټاپه پرې لګول کېدل او هغه به شکنجه کېده، سوځول کېده، په بندیخانه کې به لویده، د اعدام تر حده پورې به رسېده. په زرګونه دوی خپل هغه کسان چې د تجربوي علومو برخه کې به ګام ایښود، هغه به دوی داسې د کلیسا پاپانو مشرانو به دا خبره کوله چې دا له کلیسا سره په ټکر کې ده، د هغوی په وړاندې به اقدام کاوه. پس از پایان سمینار، شماری از محصلان با ابراز خوشحالی و رضایت از تأثیرگذاری این سمینار خواستار برگزاری بیشتر چنین جلسات در مرکز و ولسوالی‌های ولایت پکتیکا شدند. او ماشاءالله دغه د تعلیمات ادارې هغه چې و نن کوم پروګرام چې و ډېر ښه و او داسې ځوانانو مفکرې چې جوړې کړي او ډېر خوند یې وکړه او بیا کې موږ غوښتنې کوو چې همدارقه مفکورې جوړې کړي او د خلکو ذهنونه جوړ کړي او نن دغه غونډې یا پروګرام ډېر تاثیرات ولرل په دې ځوانانو باندې او موږ ډېر خوشحاله شولو چې داسې په آینده کې نور موږ ته فهم وکړي. دغه سمینارونه باید دلته راوړل چې ارایه شي، ځکه چې ځوانانو ذهنونه خراب دي او جوړ شي. ممکنه چې دا خبره مې واورېدې، یعنې یقیني ماته خو ډېر خوند راکړه. نو چې دغسې پروګرامونه خو ډېر یعنې مثبت هغه لري چې په ځوانانو باندې، او زه نور هم دا هغه غواړم چې توجه ترنه غواړم چې راتلونکي کې هم دغسې یو پروګرامونه تصمیم ونیسي د محصلینو لپاره، تر څو محصلین تشویق سي درس او هغه کوم منفي فکرونه چې د هغې له ذهنه وځي.